دی شي انساني علوم شریکېدی شي همدا اوس موږ ګورو د نړۍ په مختلفو خلکو کې په برخو کې زموږ افغانان په زده کړو بوخت دي خو هلته په خپلو ملي ژبو باندې دا زده کړې نه کېږي دا زده کړې طبیعي ده چې د هغه هیواد په ژبه کېږي یا معمولا په غربي او اروپایي نړۍ کې انګریزي یا په بېلابېلو نورو اسیایي هیوادونو کې هم انګریزي د هر هیواد د دویمې ژبې په توګه منل شوې ده او یو د هغه هیواد خپله ژبه ده چې زده کړې پرې کېږي او یو هم انګریزي ده که د هغه هیواد خپله ژبه زده شي دا هم ډېره لویه خبره ده ځکه چې هر هغه څوک چې موږ د لوړو زده کړو دپاره هلته لیږلی دی نو لږ تر لږه چې په هغه ژبه باندې پوه شي د هغه ژبې نه به ډېر څه خپلې ژبې ته راوژباړي چې دا هم د خپلې ژبې د غنا لپاره ګټوره خبره ده پرمختللي ملتونه چې په ساینس کې پرمختګ کړی په اجتماعیاتو کې پرمختګ کړی په نورو برخو کې پرمختګ کړی په سیاست کې پرمختګ کړی نو موږ اړ یو چې د هغو له تجربو نه استفاده وکړو د هغو د تجربو نه استفاده یوازې د ژبې په ذریعه چې موږ د هغوی په ژبه پوه شو نو وسایل خو ټول همغه وسایل دي بیا موږ استفاده ترې کولی شو لہذا موږ اړتیا لرو چې ژباړه وکړو د ژباړې ارزښت دا دی چې موږ د نورو د علومو سره اشنا کوي د نورو ژبو په نورو ژبو کې د لیکل شوو اثارو سره هم اشنا کوي لہذا نو ضروري ده چې موږ که د ساینس په برخه کې وي که د اجتماعیاتو په برخه کې وي او که په نورو برخو کې وي تخنیک کې وي موږ ژباړې وکړو چې د نورو له علومو نه استفاده وکړو دا طبیعي خبره ده چې موږ د وروسته پاتې هیواد په توګه ډېر ضرورتونه لرو همدا اوس موږ ډېر امکانات د بهر نه دي مثلا که موږ خپل تخنیک ته وګورو پیاوړی تخنیک نه لرو دا کمپیوټر زموږ خپل نه دی دا کمره زموږ خپله نه ده هغه پروجیکټور زموږ خپل نه دی دا تلویزیون زموږ خپل نه دی دا کوچ زموږ خپل نه دی دا میز زموږ خپل نه دی دا موبایل زموږ خپل نه دی دا قلم زموږ خپل نه دی لہذا موږ ته ډېره هڅه پکار ده چې هغه څه چې د کمرې په برخه کې لیکل شوي دي موږ په هغې باندې د پوهاوي دپاره ژبې ته اړتیا لرو چې د هغه څه چې په انګریزي کې لیکل شوي یا په جرمني کې یا په بله ژبه کې لیکل شوي دي چې موږ یې لږ تر لږه راواخلو خپلې ژبې ته یې راوژباړو نو دا زموږ دپاره ډېر ارزښت لري ژباړه نو د ژباړې ارزښت همدا دی چې ملتونه او قومونه پکې خپلې تجربې شریکې کړي ځکه د هرې ژبې علوم یوازې د خپلو لیکوالو پر مټ وده نشي کولی بلکې د ژباړې پر مټ دا چاره ښه تحقق مومي او ښه مخته تللی شي داسې به هم نه وایو چې موږ به ډېر دغه لرو ضرورت لرو چې ژباړه وکړو ډېر خلک نور هغوی چې موږ ته ضرورت لري یو متل دی وایي د یو لاسه ټک نه خیږي که موږ په ډېرو برخو کې هغوی ته ضرورت لرو په یو برخه کې خو به هغوی هم زموږ په برخه کې ضرورت لري چې تحقیق وکړي څېړنه وکړي نو بیا به زموږ ژبې ته هم مراجعه کوي هغه اثار چې زموږ په ژبو باندې لیکل شوي که لږ تر لږه خپله پرې نه پوهېږي د یو ژباړن په مټ بیا ځان ته وژباړي زموږ د افغانستان په تاریخ باندې څوک لیک کوي او ډېر اثار زموږ په خپله ژبه کې نو هغه لیکونکی لیکوال مجبور دی چې زموږ د ژبې نه هم پکې استفاده وکړي د کتابونو نه استفاده وکړي نو دا که په خپله په دې ژبه باندې تسلط حاصل کړی په خپله پې پوهېږي او که نه د بل چا په مټ باندې دا کار نه کولی شي ښه د دې دپاره چې موږ مخکې د لیکوالۍ په اصولو باندې هم خبرې کړې وي د لیکوالۍ په اړونو باندې وغږېدو چې د یو لیکوال لپاره څه شی لازم دي څه باید وکړي او کومې لارې چارې دي چې وکاروي چې یوه ښه لیکنه وکړي همدغه اصول اوس موږ د ژباړې په برخه کې وایو چې ژباړه څنګه یوه ژباړه ښه ژباړه کیدی شي او اصول یې څه دي مثلا د یوې بلې ژبې نه چې موږ
څه شی راژباړو د کومو اصولو او د کومو آرونو له مخې یې راوژباړو. اول د هغې ژبې نه چې موږ استفاده کوو په هغه ژبه کې باید موږ هیڅ ستونزه ونه لرو. که زه د یوه ژباړن په توګه د انګریزي نه استفاده کوم یا د انګریزي متن پښتو ته راژباړم، اول باید په هغه ژبه کې چې زه ترې ژباړه کوم زه برلاسی اوسم. د هغې ژبې په اصولو، ګرامري قواعدو، د جملو په جوړښت او ترکیبونو زه پوه اوسم. که چیرته د هغه ژبې زه په ګرامر پوه نه شم، د هغې ژبې په مفاهیمو پوه نه شم، د هغه ژبه ما لوستې نه وي، د هغه ژبې د متن د لوست سره زه بلد نه یم، دا چاره ما دپاره ډېره مشکله ده چې سر ته یې ورسوم. بل د موضوع انتخاب دی. کله چې یو موضوع انتخابیږي لومړی باید ډېره دغه موضوع له ځانه سره ولوستل شي او په معنا او مفهوم باندې ژباړن ځان ښه پوه کړي، ځکه چې دا ځان ته معلومه کړي چې دا موضوع په ژباړه باندې ارزي که نه ارزي. که یو موضوع په ژباړه باندې ارزي نو باید وژباړي، که نه په ژباړه باندې نه ارزي او بیا لوستونکی نشي راخپلولی نو د هغې موضوع ژباړلو ته هیڅ حاجت نشته دی. نو دا زموږ دپاره ضروري خبره ده چې موږ کله یوه موضوع ژباړو نو د مخکې نه د هغې په ارزښت باندې ځان پوه کړو، او که ارزښت یې راته کم معلوم شي نو بیا پې خپل وخت ضایع کول نه دي پکار. بل دا دی چې یو موضوع چې زه یې راژباړم دا زما د ټولنې لپاره څومره په ګټه ده. که په ګټه نه وي دا کار موږ نه کوو. نو که چېرته په ارزښت یې پوه شو او ټولنې ته په ګټه باندې پوه شو نو بیا په هغه صورت کې لازمه ده چې هغه موضوع موږ وژباړو. همدارنګه ډېره مهمه خبره چې ده هغه په خپله رشته کې د ژباړه ده. د خپلې رشتې ژباړه دا ډېره مهمه ده. مثلا که زه په اقتصاد کې یو مضمون ژباړم او د اقتصاد د مفاهیمو څخه خبر نه یم او زه د ادبیاتو د یو پازوال او د یو مسلکي په توګه د اقتصاد مضمون ژباړم، دا زما لپاره ډېره سخته ده ځکه هغه مفاهیمو سره زه نه یم بلد. که زه په سبسایډي یا مساعدت باندې پوه نه شم نو هغه بیا څه رقم راوژباړم. یا که چیرته زه په دې پوه نه شم چې دغه اصطلاح چې په اقتصاد کې کارېدلې د مفهوم یې څه شی دی، د عرضې او د تقاضې. نو که زه په عرضه او تقاضا باندې په اقتصاد کې نه پوهېږم، په وارداتو او په صادراتو باندې نه پوهېږم، لہذا دا به ډېره مشکله وي چې دا کار زه وکړم. نو د خپلې رشتې انتخابول یا په خپل مسلک کې